یو څو ورځې مخکې ما یو مسله بیان کړو، هغه مسله نازکه مسله، لیکن په هغې باندې ډېر شي خلکو اعتراض وکړو چې جناب والا مفتی صاحب ته په دې مسله کې غلط شوی، دا مسله تا غلطه بیان کړو، ته خلک چې کوم دی په بده لار راړی، ته چې کوم دی تا چې کوم دا مسله بیان کړله دا بالکل رښتیم نه ده سره، ته خپل دا مسله چې کوم دی خپل د ځان د طرف نه تا بیان کړو. والله یقین وکړئ زما چې کوم مقصد دی هغه دغه دی چې خلک د ګناهونو نه بچي، خلکو ته چې کوم دی د درست مسایلو چې کوم دی ادراک وشي، علم ورته وشي او د دې حرام کاریانو بدکاریانو نه ځان وساتي. لیکن بدقسمتي دغه زمونږ په دې معاشره کې یو انسان حق خبره کوي، بالکل د قرآن او حدیث په مطابق خبره کوي، د هغې نه باوجود به هغه خلک اعتراض کوي چې کوم خلک د قرآن او حدیث زه په هغو باندې به هوام نه لګېدلي، د مدرسې د جماعت په مخه به مغانېدلي، هغه به چې کوم مفتیان جوړ شي چې دا مسله تا غلطه بیان کړه. الحمدلله زه څومره چې مسایل بیانوم زمانه یو څوک تپوس کوي زه ډایرکټ جواب نه ورکوم، زه مکمل تحقیق کوم، کتاب ګورم، د هغې نه بعد بیا مسله بیانوم او بیا صرف کتاب نه ګورم بلکې بدی حواله سره چې څومره مستند غټ غټ ادارې دي د هغه چې کوم فتاوجات دي چې په هغې په حواله سره د هغې مسلې په حواله سره هغو څه فتوا ورکړل، بیا د هغې نه بعد زه مسله بیان مسله دا ما بیان کړوه چې د حیض په حالت کې چې کله زنانه ته حیض راشي او ظاهره خبره ده چې حیض راشي نو د هغې نه بعد د حیض په حالت کې الله رب منع کړله چې ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. خلصتانه د حیض په حواله سره سوال کی ته وای چې دا ګندګي ده، تاسو خپل خزو ته چې کوم دی د حیض په حالت کې اړو قریب مزه، خپل د خزو نه لري ځان ساتي، قریب مزه یعنی خپل د کورال ته قریب تل شي لیکن یعنی جما کورواله وغیرہ سره نشي کولای، ځکه چې دا ناپاکي حالت په اسلام کې د حیض په حالت کې کورواله کول جما کول چې داسې دي دا ناجایز او حرام عمل دی، چې ناجایز او حرام عمل له نو ظاهره خبره ده اکثر زنانه داسې جو افتنی ما د هغو د حیض د بیماری وي او د حیض بیماری کې بیا ظاهره خبره ده کورواله کول جایز نه دي. ایو سړی داسې چې هغه ته شدید ضرورت را پیښ شي، خاوند دی د هغې زنانه خاوند دی او د زنانو د حیض نه ده نو د هغې نه بعد به دا سړی څه کوي د وځي بیا زنا به کوي، بدکاریانې به کوي یا خپل د لاس په ذریعې باندې به دا منی خارج کوي. نو په دغه حواله سره ما شری مسله بیان کړو چې د حیض په حالت کې شریعت داوی، دین اسلام داوی چې تر ناپ نه والی تر دا چې کوم زنګونو نه دي تر دغه پوري د دین تاسو نفع نشي اغسته، د دین علاوه د جسم چې څومره آزادي دغه تاسو نفع اغسته شي، یعنی باغی کو گنجائش ته، یعنی د لاس په ذریعہ اوس مثال طور پر زنانه دا سره چې هغه د حیض دی او خاوند چې کوم شدید خواهش چې کوم دی پیدا شو نو د بسګي وز د ته د اجازه شریعت دا اجازه ورکړل، گنجائش ورکړل چې زنانه چې کوم دی خپل د لاس په ذریعہ باندې یا دغه شانتي د جسم چې نور ازادي، مثال طور پر د نامه دلان دینوالي د ګټو پورې شاته مخې د دوړو طرف ته چې کوم دی د دین تاسو نفع نشي اغسته، د دین علاوه بیا په هر ځای کې په دغه کې چې کوم دی بیا سینو ذکروم راغی، هغه کې ما ذکر وکړ چې د سینو په ترمنځ کې چې کوم دی انسان چې کوم دی هغه ته مجبوری پیدا شي نو په دغه کې هغه انزال کولی شي، نو په دې کې هغه ته شریعت گنجائش ورکړل. او دا مسله چې ما بیان کړو په دې باندې ډېر خلکو اعتراض وکړ جناب والا دا مسله دا خو تا غلطه بیان کړل، نو دا تاسو په سکرین باندې وګورئ، دا د جامعه العلوم اسلامیه علامه محمد یوسف بن نورټون یو غټه اداره ده، عالمی اداره ده د علماء دیوبند، دا د هغې فتواجات چې کوم دی په دې حواله سره هغوی سوال کړل، هغه هم دغه جواب ورکړل چې په دې حواله سره گنجائش پیدا کیږي چې زنانه داسې چې هغې باندې حیض وي او خاوند چې کوم دی هغې ته خواهش چې کوم دی پیدا شي نو د هغې نه بعد که چېرې دغه نارینه دغه خاوند د سینو په ترمنځ کې دا چې کوم پستان دي د دې په میز کې که چېرې انزال کول غواړي، کوروالی کول غواړي نو دې ته په دې کې گنجائش جوړېدی شي، یعنی گنجائش یې ځکه ورکړلی داسې نه چې دا انسان بدکارۍ طرف ته لاړ نه شي، زنا طرف ته لاړ نه شي، د زنا نه د بچ کولو دپاره چونکې دا خپله ښځه ده نو په دغې صورت کې گنجائش ورکړلی اسلام شریعت د اجازت ورکړلی چې د سینو په ترمنځ کې د انزال کولی شي. دا مسله چې ما بیان کړله دا ما خپل د طرف نه ده بیان کړې، ما په شروع کې دا خبره وکړه، نو لہذا زما مقصد هم دغه چې تاسو د حرام کارۍ نه بچ کړم، د بدکارۍ نه بچ کړم، لیکن یو انسان داسې چې هغه حرام او حلال ډو پیژني نو هغه ظاهره خبره دغه ته دا مسلې بیانې نو هغه به اثر نه پریوزي، هغه په حرامو کې مبتلا وي، دا هغه ژوندۍ چې کوم دی هغه په حرامو کې تیریږي.
یو انسان چې کوم دي ځنه حلال لارو کته غواړي نو هغه شریعت طرف ته رجوع کی چې شریعت سوی هغه چې کوم شریف رهنمایي د هغه په مطابق خپل ژوندۍ تیری او دا موږ تاسو مسلمانان یو موږ په کار درا چې شریعت اصول کې دنه چې کوم موږ خپل ژوندۍ تیرو چې موږ داسې یو مسله را پیښ شي داسې موږ وګورو چې دا باونډري سره په دې باونډري کې دنه موږ خپل چې کوم خواهش ته هغه پوره کو د هغې نه بل چې کوم دې موږ کراس کیږو او چې شریعت موږ ته په دغه حواله سره رهنمایي کړله بیا ظاهره خبره ده به یو عام انسان په دې حواله سره د اختیار نه دی حاصل چې په یو عالم دین باندې په مفتی باندې چې کوم دغه اعتراض وکړي جناب والا تا چې کوم دا مسله غلط بیان کړله بهرحال زه چې دا مسله بیانوم زه یقیني طور پر الله له جواب دایم زه الله له جواب ورکوم او زه خپل آخرت نشم برباد کولی نو زما مقصد هم دغه چې تاسو د حرام کاریانو د بدکاریانو چې تاسو ساتم او شریعت چې تاسو ته بده کې سہولت درکړل تاسو مخ ته بیان کړم بهرحال د الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ راکړي او باغ باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته